که چینل مو نوي سبسکرایب لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم لیدونکو مینوالو، په دې امید چې روغ او جوړ به وئ او د صحت کلمه مو په تن وي. خپل وطن ګل وطن چینل ته درته ښه راغلاست وایم. زه ذبیح الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې حاضر شوی یم. نوې څېړنه مو د سمارټ فون او لیپټاپ له زیانونو خبروي. ټکنالوژي په څومره اندازه چې ورځنی ژوند اسانه کوي، په همغه اندازه د انسان په روغتیا ناوړه اغیزه لري. په دې وروستیو کې د سویټزرلینډ هیواد ساینسپوهانو خپله څېړنه کې دې نتیجې ته رسېدلي چې له سمارټ فون، لیپټاپ او ټیبلټ څخه وتونکې رڼا د انسان په عصبي سیستم بده اغیزه کوي. د دې هیواد بازل نومې پوهنتون د کورنولوژۍ برخې څېړونکو ثابته کړي چې په سمارټ فون کې د پیغام له لوستلو یا د لیپټاپ له زیات استعمال سره انسان د لږ خوب په رنځ اخته کیږي. له دې سربیره لیپټاپ، ټیبلټ او سمارټ فون استعمالونکي ژور خوب نشي کولی چې د دې لامل له دغه اوزارونو څخه وتونکي اسماني رنګه رڼا ده. مینوالو، که ویډیو مو خوښه وي لایک او شیر یې کړئ، او که زموږ د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب ضروري در سره سبسکرایب کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم، تر هغې خو پاک رب سپارم. د الله